السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې ټول روغ جوړ یې او چینل مو هم سره سبسکرایب کړی وي. ملګرو، په دې ویډیو کې موږ نن د واتساپ په 2 سټیپ ویریفیکیشن کوډ باندې کار کوو چې څه لپاره استعمالیږي او څنګه فعالیږي. نو راشئ واتساپ ته، تاسو چې کوم درې ټکي دي په دې باندې کلیک وکړئ، سیټینګ ته راشئ، اوس راشئ اکاونټ ته، په دې کلیک وکړئ او دې نه باندې راشئ 2 سټیپ ویریفیکیشن. د دې کار دا دی چې کله یو بل کس راځي او ستاسو په دغه نمبر چې اوس په واتساپ اکاونټ جوړ کړی دی هغه غواړي چې یو بل اکاونټ پې جوړ کړي، نو هغه په دې باندې اکاونټ نشي جوړېدلی، دې ته یې نه پرېږدي. نو راشئ خپل نمبر ورکړئ چې ستاسو هغه د کوډ په توګه استعمال شي، دا کنفرم هم کړئ. ایمیل اډرس دې لپاره ورکړئ چې تاسو نه دا کوډ هیر شي، تاسو د دې لارې بېرته هماغه کوډ لاسته راوړی شي. په دې جیمیل اډرس باندې به تاسو ته هماغه کوډ درلېږي. که نه یې غواړئ سکپ کولی هم شي، ښه خبره دا ده چې تاسو دا ورکړئ، کنفرم یې هم کړئ. کله که تاسو مو غواړئ چې همدغه اکاونټ تاسو بېرته لاسته راوړئ، مطلب دا رجسټر کړئ او تاسو هغه ریسټور کول غواړئ، نو تاسو نه به همدغه کوډ غواړي او د دې کوډ په واسطه به تاسو پیژنئ چې دا هماغه کس دی چې دا اکاونټ د خپل دی. تاسو ته به بار بار د دې پوښتنه کوي چې کله ضرورت وي چې کوډ بېرته انټر کړه، دې لپاره چې تاسو دا کوډ په یاد پاتې شي. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، نور ویډیوګانو پر چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.